پیر قاری درته راغلی یم څوک مې زوروي درته راغلی یم پیر قاری درته راغلی یم څوک مې زوروي درته راغلی یم یا د خدای ولی زړه نه په عذاب یم و د خدای ولی درته راغلی یم یا د خدای ولی زړه نه په عذاب یم و د خدای ولی درته راغلی یم هورو انسانانو خفه کړی یم زه یو جنتي درته راغلی یم هورو انسانانو خفه کړی یم زه یو جنتي درته راغلی یم قبره زه په تنګ ځای کې تنګېږم قبره اوس دستي درته راغلی یم قبره زه په تنګ ځای کې تنګېږم قبره اوس دستي درته راغلی یم خدایا هغه تا باندې چې ډېر ګران دی زه یې امتي درته راغلی یم خدایا هغه تا باندې چې ډېر ګران دی زه یې امتي درته راغلی یم مرګه نو آخر دې هم زور وښودو ژوند نشم باقي درته راغلی مرګه نو آخر دې هم زور وښودو ژوند نشم باقي درته راغلی یم زه د مینه نه کېږي ازله یار بس د زړه مې چوي درته راغلی یم پیر قاری درته راغلی یم یا د خدای ولی درته راغلی یم څه شو قاري صاحب خوند دې وکړو شعر خو ماته ښه زیات خوند راکوي دغه مو نه وي لیدلی ده تمام نظر شعرونه ډېر زیات خوند راکوي څومره د قاریانو په حساب شعر مې لیکلی ګورې که نه هو که نه ډېر منظم اسلامي چوکاټ کې برابر سړی یم که نه هسې خلک وایي یار مخکې هم درل ته نه وې یو بل څوک وایي تا ورور لږ تا نه ورور یې و ورور یې وم اتې بیا به ومه لکه دونه وخت لرو چې مرې کنې ډېر کېږي بس همدلته به ختم کړو بیا به داسې وکړو چې د لارې کوم شاټ هم اخیستلو دا منظره ښه منظره ده هغه هم چې دی ور واچوي څو نور شاټونه موږ واخیستل هغه هم چې دی ور واچوي او باقي چې دی بله خپرونه مې تر څو پورې ریکارډ کوله دا به څو منټه شوي 2 منټه دا شو څو منټه هغه وه شپږ او دوه اته او دوه 14 منټو ته برابره که د لارې شاټونه هم پکې ور واچوو چې باران هم شو بس باقي چې دی ښه وخت ولرئ او موږ به چې دی اودسونو مونځونو ته لاړ شو موږ صحیح مسلمانان یې تاسې هم اودس مونځ کوئ بې نماز او بیا ګپ لګوو ښه وخت